Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن راځو how to schedule delivery to Amazon and use carrier center. دا carrier center چې موږ یوز کوو او موږ شپمنټ وکړو لسمنټ هم وکړو دا موږ څنګه یوز کوو دا موضوع Amazon ته چې carrier center څنګه یوز کیږي او کله چې موږ شپمنټ وکړو په اکاونټ کې د شپمنټ تر حده قصه راورسوله نو سبمیټ هم کو موږ کولی شو د هغې طریقه هم اپوینټمنټ اخیستو او دلته هم کولی شو خو یو شی مانه واورئ چې اپوینټمنټ چې دی یوازې په دوبۍ کې ضرور دی په نورو ځایو کې نشته نو سکیجول یې کا کیریر سنټر یې ورته په سکیجول کا په همدې سافټویر باندې ولاړ شه ټول طریقې مخته بوځه چې کله تاسو لیسټینګ وکړو د لیست نه بعد نو دلته تاسې امازان ته خپل هغه اپوینټمنټ تاسې د دې په واسطه باندې ریکویسټ اپوینټمنټ یا چې هغه مال لېږي په هغه تاریخ باندې د دې نه اخیستلی شي اپروومنټ یا اپرووال نو دا امازان د هر ملک کې خپله لري بعضې مشترک هم دا دی لکه امریکا کې امازان کیریر سنټرل ډاټ یا امازان کیریر سنټرل ډاټ کم دی او دلته یې دی لکه څنګه چې نور هغه کې دی کوریر سنټر دا جدا جدا دی خاص د دې یو په ځای ډاټ کم راځي نو بیا هغه امریکایي سایټ ته ځي دلته کولی شي تاسو چې کله دا سایټ خلاص کړو نو دا د کوم ځای نه خلاصي ګوګل کې سرچ کړه ګوګل کې ما امازان کیریر سنټر وکړ یو راغی نو د هر ملکونو نور جدا هم کتلی شئ که امازان یو ورسره ونه لیکي دا ډاټ کم ولیکي نو بیا به د امریکا سایټ خلاصېږي که د بل ملک به ولیکي د بل به خلاصېږي ډاټ کم باندې خو زه امریکا سایټ یا یو ای کې زه غواړم چې اپوینټمنټ جوړه کړم خپل مال څنګه کیریر ته ورکړم کیریر اپوینټمنټ چې په دې تاریخ باندې داسې زموږ مال رسي یا دې باندې کلیک کوم ساین ان که اکاونټ نه لرئ الریډي ما جوړ کړی کریټ یور دغه امازان اکاونټ ته راغلم ساري دې باندې مې کلیک کړو ساین ان کریټ یور امازان اکاونټ دلته کریټ کولی شي او که الریډي لري بیا هغې ته چې کیدی شي ساین ان شي ورته چې کله ساین ان شلې نو امازان کیریر سنټرال ته راغلی دلته به داسې څه وکړئ چې اول راغلی کوم ملکونه دي کوم ملک کې مال کوم ملک ویرهاوس ته انتقالوئ د دې ځای نه به انتخاب کړئ ګوره برازیل او امریکا او یا استرالیا او ځینې پکې نشته د هغې دپاره ډاټ کم به بیا خلاص کړئ سمه ده نو چې کوم ملک ته تاسې انتقالوئ د دې ځای نه یو ای کې زه خپله یو ای کې د یو ای ویرهاوس ته انتقالوم الریډي انتخاب دی دلته چې راغلی کیریر یې که وینډر کمپنۍ غټ کمپنیانو وینډر ته استفادهږي دا موږ کیریر یې واړه دلته سټنډرډ کیریر الفا کوډ ورکړه 5 کرکټرونه ډېر مه ورکوه مثال زه داسې ورکوم DN22 چې دا یاد دي درته او یا ورته داسې ورکوم 1 2 3 4 5 کمپنی نیم چې کمپنی نیم د څه شي هغه ورکړه که نه لري خپل نوم ورکړه دانشمل LLC کانټاکټ نیم په دې کانټاکټ ایمیل اډرس amazon.danish.218@gmail.com ټلیفون نمبر 052 چې دا ما ټلیفون نمبر عام بزنس دی 052408688 په کومه ژبه درته ایمیل شي پرپر لنګویج ټو ایمیل کمیونیکیشن په کومه ژبه غواړئ دلته هغه ژبې دي چې عربي ده نیدرلینډ پرتګالزو فرانسیز ترکیش انګلیش صحیح د انګلیش انتخاب دی
دلته پارچیز آرډر آی ډي پی او چې مارته ویلي چې پی او چې دی پارچیز آرډر آی ډي دا به نو تاسو اچوئ او ډیسټینیشن یا فولفلمنټ سنټر فور د ابو پارچیز آی ډي دا دې کې به څه اچوئ نو دې دپاره موږ ځو اکاونټ ته اکاونټ کې خو موږ الریډي لیسټینګ کړی که نه اکاونټ کې موږ الریډي لیسټینګ کړی چې لیسټینګ دې کړی وي دلته به لاړ شئ انوینټري ته مینیج اف بي شپمنټ باندې به کلیک کړئ چې دې باندې کلیک کړو کوم پروډکټ غواړئ شپمنټ کړئ د هغې په دې لینک باندې به کلیک کړئ موږ نه څه شی غوښتی وو پروډکټ آی ډي دلته زه ګورم څه غواړي رانه پارچیز آرډر آی ډي غواړي دلته به کوم آی ډي واچئ دلته چې راغلی امازان دې سایټ ته راغلی دا آی ډي به ورته کاپي کړئ کنټرول سی دلته به پیسټ کړئ بیا درنه چې غواړي ډیسټینیشن فولفلمنټ سنټر آی ډي دلته راغلم دا خو کریټډ دا آی ډي شوه د فولفلمنټ سنټر آی ډي دا اټومیټیک اخلي ډي بي ایکس بي دا ویر هاوس نمبر دی دلته یې ولېږه دا خپله موږ نه لیکو دا چې کله موږ لیسټ کوو اټومیټیک هغه مال سیس ته ګوري که چېرته ستاسو مال مثلا ډېر غټ بیا لکه یخچالو بعضې شیان غټ غټ په دوبۍ کې هغه ډي ایکس پي 4 ته ځي او ډي ایکس پي 3 دا دروازې مختلفې دي هغه یو ویر هاوس تراوشي او څلور دروازې لري خو دا که ډېر غټ مال وي بل ځای کې جوړ کړئ دا 4 چې دی 3 ته بیا هغه مالونه ځي عام هم ځي هغه مالونه ځي چې د 100 نه کم وي بیا هغه اپوینټمنټ هم نه غواړي هغې ته د 100 نه چې کله پروډکټ زیات شي بیا اپوینټمنټ ته به ورځي دا ډي بي باندې لیکلی ده چې کله ما لیست کوم په اماراتو کې لیست کوم نو اټومیټیک دا خپله لیست واخیستی دی چې دغه د ویر هاوس دی دا زه کاپي کوم دا به چېرته واچوم په ډیسټینیشن فولفلمنټ سنټر کې لاندې راځم دلته کیپچا اچوم NMH4GS سبمیټ اکاونټ زما جوړ شو نو په کوم ځای کې اوس اپوینټمنټ اخلم اپوینټمنټ انفارمیشن دی ډیسټینیشن کوم ور هغه ته لیږي دا دی ډي ایکس بي 6 ته لیږم دا به ورته اوچت کړي فرایټ ټایپ یې څه دی څومره مال دی لوډي د لوډ دی یو ټرک دی نه لیس دین ټرک لږ مال دی دومره لیږم لوډ ټایپ کوم دی دا فلور لوډډ دا کاټنز دی که یا میکس دی دا فلور لوډډ کاټنز دی اسپرایټ کمپوټیبل یس ټریلر نمبر که د پرایټ والا نمبر د سره هغه کولی شئ دلته ورته ولیکئ شپینګ چې مال کوي مهمه نه ده که ویم نه لیکئ نو کوریر سنټر ډلیوري ډیټ په کوم ډیټ باندې ستا کوریر سنټر ته مال ځي یا ډیټ به دلته ولیکئ ډیټ خو به تا کړی میچ کړی به یې نږدې وخت کې چې څه پوهېدلی چې مال مې رپورټ ته راغی یا په هغه وخت کې چې به ټایم را رسي داسې چې کله مال محصول کېږي په ایرپورټ کې ډي ډي پي به محصول کوي خو منیمم 15 نه 10 ورځې پورې دا دلته اخلي یا د کښتۍ په ساحه کې چې مال د هغې سره نه راوځي نور خو هغې ځای نه اسانه شپ کېږي چې هغې په د اسانه اپوینټمنټ واخلي مال تسلیم کوي په څو بجې اوس په اماراتو کې خو همیش ناوخته کې کار یي سهار کې څه نه وي هغه ټایمینګ هم ورته اخیستی شي په 6 بجې نو 2 دقیقې 6 بجې ایشیا دوبۍ رجسټر کمنټس هم دلته کولی شي نو لاندې چې راشو ARRN PRO دا د وینډرو کار دی دې سره زموږ کار نشته ده دا بول لیست چې دی یوز از ان سپریټر نو بول لیست کې موږ اوس څه کوو موږ بیا هلته FBA ID اچوو FBA ID به چېرته وي وګورئ FBA ID بیا اوس دا ده FBA والا اچو کنټرول C کنټرول V وینډر نیم چې کوم وینډر د هغې نوم کولی شو واچئ او څو کاټنه دي څه دي پلیټ کاونټ دی
کارټن کوډ یعنې دا کیسز چې دي په یو کارټن کې څو کیسز نشته کارټن یې مال لېږي تا خو به لیست کړی چې تا ته ورته وایي چې ما سره یو کارټن دی دوه دي کارټن هم کولی شي هلته به دې سکي وي ورته تا پرنټ کړي مخکې مې درته درس درکړی دی چې هغې دپاره یوې دوه یي هغه خو تا ته ذهن کې دي څو پیسز دي مثلا 100 پیسز دي په دوه کارټونو کې 50 دي دلته اوس پراډکټ پرچیز آی ډي کوډ دا دلته به اوس بیا ځو امازان هغه ریفرنس آی ډي به بیا راخلو دې کې به پیسټ کوو کومه امازان ریفرنس آی ډي ده دا ده کنټرول سی کاپي مې کړه دلته راځم دا پیسټ کوم کنټرول پلس وی او څه ورته وایم ریکویسټ appointment create with successfully you can edit appointment here دا اپوینټمنټ موږ جوړ شو دا اوس که چیرته په بعضې غیر د دوبۍ نه چې موږ ته اپوینټمنټ ضرورت دی موږ ورځو په نورو ملکونو کې د ورتګ ضرورت نشته نو دا به ستاسې ایمیل ته به ډایرکټ ایمیل راشي ایمیل لکه دوبۍ کې هسې بس پرنټ به کوي که نور ځای کې هسې هغې ته خپله چې هغه اپوینټمنټ یې ورته ورکړو په همغه وخت کې ستا مال به د چین نه راځي هغه ویر هاوس که امریکا ته لیږي که لندن ته لیږي که فرانسې ته لیږي نو دې ځای نه تاسو کیریر دا اپوینټمنټ جوړ کړو نو هلته به اټومیټک ځي ډېر اسانه چې کوم ملک ته مال لیږي دلته انتخابولی شي ښه وخت بل درس